دا اوس پوسټونه ډېر چلیږي چې ملایانو ته د تحفظ ورکول شي. دا هسې خلک د ځانه که د یو چا نیت صحیح پر هغه خو موږ شک نسو کولی، کوو یو هم نه، نو ځان ته خبرې دي. که نه موږ له حکومته تحفظ نه غواړو. ولې نه غواړو؟ په دې وجه نه غواړو چې حکومت په خپله غیر محفوظه دی، دی د خپل ځان په خپله خلاص کړي. موږ مشوره وه، یو ځای موږ تللي وو جلسه وه، نو هغه ملا بیخي ډېر بیان وکړ، ویل یو حافظ به 700 دوزخیان را خلاصي د دوزخ څخه. بیا زما بیان رالی مال ته دی وکړئ حافظانو خالي خپل ځانونه خلاص کړي، دوزخیان موږ ته رایله کړي. دلته موږ حکومت ته وایو ته خالي خپل ځان خلاص کړه. موږ مشوره وه، موږ مشوره وه. او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې موږ ملایان، هر مسلمان خالي ملایان نه وایم، دا خو نن اوله نه ده چې دا پیښه راغلې ده. هغه مفتي نظام الدین شامزي صاحب سره واخله، بلکې د مولانا یوسف لدیانوي شهید سره واخله. راځه زموږ د کراچي په 100 علما خاص کر د ختم نبوت بیا پسې راځه د پېښور تر شیخ حسن جان صاحب پورې رحمه الله، د هغه ځای سره راځه بیا تر مولانا سمیع الحق صاحب رحمه الله پورې، د هغه ځای سره راځه بیا تر مولانا حمید الحق صاحب رحمه الله، بیا د مفتي منیر شاکر صاحب، بیا پسې راځه زموږ په بلوچي علاقه کې څو علما د جمعیت علماء اسلام چې د هغه ووژل شول. هېڅ پته نه لګېږي، هېڅ چاته معلومه نه ده. او بیا نو خلک راوځي عجبه ناوله ده، الله پلانی مولوي صاحب یې شهید کړی دی یا یې وژلی دی. نارې مه وه، غږ مه لره. په پاکستان کې دا ډېره ناوله ده چې یو عالم زوړ سي. دا ناوله ده، دا نه ده ناوله ده چې یو عالم چې دی هغه په خپل محراب، په خپل مسجد، په خپله مدرسه کې ووژل سو یا شهید سو. دا ناوله ده نه ده. ناوله ده چې د هغه دا ده و دې ته سوچ وکړئ. یو سړی څنګه وسپین ژیړي ته ورسېدی، وسپین بیشته ته څنګه یو سړی 50 کال شپېته اویا کاله ته ورسېدی، دا یو ډېره ناوله ده خبره ده او موږ پر دې ډېر حیرانېږو. جاوید چودري د نن څخه تقریبا 22 کاله مخکې 24 کاله مخکې ما د یو کالم ووایم، زه طالب ولم، د یو کالم لیکلی و چې د انګریز علیحده یو بله منصوبه شروع سوله. منصوبه چې شروع سوله ما خلا کالم زما سره در اوسه پورې پروت دی. منصوبه دا شروع سوله چې دا کم د مسلمانانو بیا خاص کر زموږ د سیمې زموږ د وطن هغه خاص علما دي، دا د مابین ځه وباسئ. دا ډېره لویه منصوبه شروع کړله او په دې منصوبه کې دوی کامیابه سو. تر ډېره سفر چې دی هغه وکړئ، دا دی تر پرون تر وړ مرز تر ابولی دا سلسله چې دغه روانه ده، او دا سلسله به مخته هم روانه وي، دا سلسله به مخته هم روانه وي. نو ما درته ویل موږ حکومت ته نه وایي چې زموږ حفاظت وکړه، خالي ته خپل ځان خلاص کړه. موږ مشوره، ولې موږ مشوره وه؟ ما ته به خپل بابا ویلی چې په دنیا مه مغروره کېږه، تر ټولو مهم شی چې دی هغه مسنون دعاګانې، مسنون چې کوم سنت طریقې دي یا دعاګانې دي موږ ته د الله رسول ښولي، هغه ستا دپاره ډېر مهم شی دی. تاسو اندازه ولګوئ، موږ ته پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي تاسو دا دعا کوئ چې اللهم انی اعوذ بک من شماتة الاعداء، یا الله ما د دشمن د خندا وساته، پر ما داسې حال مه راوله چې دشمن په ما خوشحاله سي او وخاندي را باندې. دا څونه زوروره دعا ده. ډېر خلک شته، څوک په حمید الحق مولانا صاحب باندې خوشحاله و، څوک په مفتي منیر شاکر صاحب باندې خوشحاله و، څوک په نورو علماو په ذوالجلال که ولاړې چې ستا وار نه یې راغلی. خوشحاله کېږم؟ زه نه خوشحاله کېږم په دې خبرو قطعا. زما دې په سوونه په زرو اختلافونه ورسره، زه د چا په مرګ نه خوشحاله کېږم، که بریلویان دي، که سلفیان دي، که مفتي منیر شاکر دی، که بل زه په دې خبرو نه خوشحاله کېږم. ولې؟ هغه وجه دا ده چې نر هغه دی چې په خپله یو کار وکړي، د بل پر وژو سړی چې شنه کوي توپکان نه ګرځوي. او بیا الله فرمایي ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. کم څوک چې مؤمن نر دی که ښځه تاوان و ضرر و نقصان ور ورسوي او بیا دی چیش وکړي، بیا دی توبه ونه باسي، د هغو دپاره الله فرمایي ما جهنم تیار کړی دی او د جهنم سوځل مې ولره تیار کړی دی. ان بطش ربک لشدید. الله فرمایي زما پکړ ډېر سخت دی، هېڅ څوک په دا نه ختاوځي ما پلانی مړ کړي، زه تر اوسه ژوندی یم، تا ته ګارنټي ده چې هغه ورځ به تا لره راځي چې تا د بل کورونه خراب کړي، دا به راځي، لازمي به راځي. او بیا الله پاک عجبه یو فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. الله اکبر. الله فرمایي پیغمبر علیه السلام ته وایي ستا په رب دې زما قسم، فوربك لنسألنهم اجمعين. الله پاک پیغمبر علیه السلام ته وایي ستا په رب دې زما قسم، زما دې په خپله خدایي قسم چې زه به لنسألنهم اجمعين، د هر چا څه د هر قدم پوښتنه چې دغه کوم عما كانوا يعملون چې ته څه کول او څه مې کړي یا څه درته کتل، دا الله قسم کړی دی. فوربک لنسألنهم اجمعین. زما دې ستا په الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا په رب دې زما قسم یي چې زه د هر چا څه جلا پوښتنه کوم چې تا څه کول، څه دې کړي وو او څه دې را روان زمانه کې فکر چې دی هغه ولو. بیا تر ټولو لویه خبره دا د عزیزانو چې موږ دپاره دعاګانې ډېرې ضروري دي، خاص کر علما د قوم مشران دعاګانې څه معنا؟ دعاګانې دا معنا دي عزیزانو چې موږ کله سهار راوځو بغیر د اوداسه به نه راوځو. موږ چې کله سهار راوځو
بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله د دې بغیر بن راوځو موږ به آیت الکرسی وایو موږ به اخرت وقله وایو او حامیم لا ينصرون علما فرمایي چې کله تراوځي یو لسواره دا وایي پر ځان چوکا وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا دا آیات شریف چې دی هغه وایا بس الله پاک بیا تا د خلکو د نظرو څخه پټ کی الله بس تا حفاظت وکي او بیا دغه دعاګانې اللهم اني نجعلك في نحورهم څنګه هغه دعا ده مرشد الله رسول شو ولدا هغه دعاګانې چې دی هغه به وایو لازمي به وایو خامخا به وایو نور خو لکه زموږ تیر سوی ژوند موږ په خپل نه دی بچاو کړی الله را بچاو کړی دی در روان ژوند په باره کې زموږ دغه یقین دی دا زموږ ایمان دی حضرت علی کرم الله وجهه چا مطلب حفاظت کوي ورته ولاړ ول د چی حفاظت کوي د اسمان قدم ځکه هغه ولیا دم ځکه څوک ته تاوان درونه رسي ول د اسمان بیا چا بچاو کړي د اسمان د پتو چا بچاو کړي زموږ دغه عقیده ده ها اسباب ځان تخپل خبره ده اسباب ضروری دي لازمي دي کوو به خو تر ټولو مهمه خبره چې دغه مسنون دعاګانې دي الله پاک دې د تمام علما او شهادتونه قبول کړي الله پاک دې دغه پات علما ژوندۍ ولري الله دې د دین او د اسلام خدمتونه ور نصیب کړي چې کم څوک ظالمان دي الله پاک دې په خپل څا پیړو وي